خو زه راغلی میلمنو ته څومره هم زیاتر ملګري خو پکې زمونږ دلته لوکل دي، خو د بهر نه چې کوم میلمانه راغلي دي، مشران راغلي دي، په خاصه توګه باندې ابرارغر صاحب و، اکبروتي صاحب و، حقاني صاحب و، یا نور چې څومره مشران دي، نیازک خان راغلی دی، اوتر راغلی دی، د هغوی ډېره ډېره مننه کوم او شکریه په دې ادا کوم چې زه زما وینا ما نه ده کړې. ټولو ملګرو زمونږ عابد صاحب دي، دی چې کوم پښتو نړیوالې ټولنه ده، یا جلال ملګری دی، د هغوی زما د وینا نه بغیر هغوی دلته زمونږ د پروګرام ته شرکت کړی دی، نو زه ډېره ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله او آباد راته اوسئ زما وروڼه تره زامن زمونږ چې څومره ملګري دي، یا نواب صاحب ناست دی، نو زه د ټولو یو ځل بیا ډېره ډېره مننه کوم. او په خاصه توګه باندې جلال یوسفزی څنګه چې ملګرو د هغه ذکر وکړو، نو زه که د هغه څومره هم شکریه ادا کړم نو کمه به وي. غټه خبره دا ده ملګري د انسان ډېر وي، خو بعضې ملګري داسې وي چې تا سره د یو ورور غونته کې اوږه وړي. نو زه نننی پروګرام زه د جلال ډېر زیات مشکور یم چې ما ته یې دا دومره عزت راکړو، زما وروڼو ته، زما میلمنو ته، زما ملګرو ته. نو جلال خان ستا هم یو جهان مننه کوم. مشران ناست دي، خبرې به کوي، زه ډېرې خبرې نه کول غواړم، خو دغه یو وړوکې شان یو خبره سره دا شیر کوم چې د شعر په ابتدا کې 2009 نه زه لیکل کوم. نو زه د کام کلم تصور مانیروال صاحب او د کام کلم مشران جان بدر کاکا جي ناست دي، عزیز لالا دیمو انور صاحب دي، نو زه د کام کلم چې څومره هم مشران دي که زه د هغوی څومره هم شکریه ادا کړم دا به کمه به وي، ځکه زما هغوی وخت په وخت چې کومه رهنمایي کړې ده، نو که نن هغوی زما په سر باندې دغه لاس نه وی، د تصور صاحب دي، لالا دي، جان بدر کاکا جي دي، نو یقینا چې په د پښتو ادب کې د کسکریزم کوم یو عنصر دی، نو کیدای شي زه اوس هم دا نه وایم چې زما شعر ډېر ښه دی، خو کیدای شي چې هغه پکې ډېر زیات وي. نو زه د تصور مانیروال صاحب او د کاکا جي دي ټولو یو جهان مننه کوم، کیسر مانیروال صاحب، نو ډېره ډېره مننه. او دغه یو خبره کوم، انسان د خوشحالي ده، ډېره زیاته غټه خوشحالي ده په ما باندې، وروڼه اتره زامن مې هم ناست دي چې کله به مشاعرې ته داسې لاړم، مور مې ژوندی وه، مور پلار مې دواړه ژوندی وو، نو مور خو زما بیماره وه، کینسر مریضه وه، نو هغې سره زما دا نزدېکت دا و چې هغې زیاتر لاهور ته بدلو شوکت خانم ته، نو لکه به دا وه چې ډرایور یم هم او کلنډر یم هم او اردو یم هم هر سر سو، لکه د یو ملګري غونته هغې سره زما وخت دا 5-6 کاله تېر شوي، نو په مخامخ به یې ما ته چرې داسې خبره نه ده کړې چې مطلب چېرته سپکاوی کړی دی کنځل خیره، خو یو خبره به یې راته ډېره کوله چې یاره تعلیم دې هم کړی دی، وروڼه دې هم دي ماشاءالله الحمدلله، فیملي ټوله داسې ده، او ته ګرځې صرف شعرونو پسې وي، وایي ته صرف شعرونه وایې، نو ته به سبا څه کوې که نه؟ وایي داسې خلکو سره کښېنه چې هغه درانه خواږه خلک وي، دا وروڼه دې پرې ښه ښکارېږي، دا ترونه زامن دې پرې ښه ښکارېږي، او سبا دې څوک په ښه نوم یاد کړي. نو هغې اگر چې د هغې په ذهن کې د دې شعر یا د مشاعرې د هغې هغه جټانه د هغې کې دا یو غلط تصویر جوړ شوی، خو زه نن ډېر خوشحاله یم او دا صرف افسوس په دې یو خبره کوم چې کاش چې هغه نن وی چې د هغې چې کوم ارمان و هغې څوک غوښتل چې هغه خلک چې زما د هغې په وجه دې زما نوم ښه یاد کړی شي، زما وروڼه دې ښه یاد کړی شي، زما خاندان، زما یاران دوستان، او هغه خلک چې هغې غوښتل په کومو ساده الفاظو کې زما نه چې هغې سره کښېنه چې په هغې باندې یاد شي، نن هغه خلک الله رب العزت زما په وینا نه، زما د یو یار دوست یا زمونږ په یو عام میسج باندې هغې مونږ له دلته کې راغلي دي. نو زه ستاسو د ټولو ډېره ډېره زیاته مننه کوم، شکریه مو ادا کوم. یو ځل بیا ډېر وخت نه اخلم او دغه یو څو شعرونه به درته ډالۍ کوم چې ستوري د اسمان یو خو خبر نه یو، ستوري د اسمان یو خو خبر نه یو، ښکلي د جهان یو خو خبر نه یو، موږ نه خپل تاریخ داسې هیر شوی دی، موږ افغانان یو خو خبر نه یو. او ابرارغر صاحب ناست دغه شعرونه یې د ډالۍ وي چې جوړ کړه کتار شورو لمانه وکړه، جوړ کړه کتار شورو لمانه وکړه، او دا ځل د دار شورو لمانه وکړه، او که حق وینا په غدارۍ کې راځي بیا د غدار شورو لمانه وکړه، که حق وینا په غدارۍ کې راځي بیا د غدار شورو لمانه وکړه، او ما ګناهګار کړه یو ډرامه جوړه کړه د دې کردار شورو لمانه وکړه، ما ګناهګار کړه یو ډرامه جوړه کړه او د دې کردار شورو لمانه وکړه، او د وینې خال که په تندي جوړوي د خپل سینګار شورو لمانه وکړه، د وینې خال که په تندي جوړوي د خپل سینګار شورو لمانه وکړه، او رحیم ربه ګناهګار که بخې، رحیم ربه ګناهګار که بخې، یم ګناهګار شورو لمانه وکړه،
او چا نامعلومو دی وجلی مشال چا نامعلومو دی وجلی مشال نن د اخبار شروع لمانه وکړه. ډېره ډېره مهرباني. خوشحاله وباد راتوس.